افغانستان او روسیه د تیلو او غازو پر پیرلو هوکړې ته رسیدلی. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل لا سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي کابل او مسکو د تیلو او غازو پر پیرلو پر سر هوکړې ته رسیدلی او ډیر ژر به دغه تړون لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنایع د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي په افغانستان او روسیه کې ډیر بانکونه تر بندیز لاندې دي او پیسې به د یو دریم هیواد له لارې انتقال شي. د روسیې پر ډیرو بانکونو بندیزونه له دغه هیواد څخه افغانستان ته د تیلو لیک ستونزمن کړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د همدې امله د کابل او مسکو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې باور ده چې روسي توکي په ځانګړې توګه غنم او غوړي د نورو هیوادونو پر پرتله ارزانه دي. له روسیې سره د افغانستان سوداګري په کال کې 200 میلیونه ډالر ته رسیږي او افغانستان ډیره برخه خوراکي توکي او تیل له دغه هیواده راواردوي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا ښې چارې.